کمرغان دی کمایان دی کپیریان که انسانان دی لویا خدای ټول ګویان دی ستا په حمد او په ثنا الحمدلله الحمدلله کمرغان دی کمایان دی کپیریان که انسان د ژوند لار زمونږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنت زمونږ په کورونو کې. الحمدلله الحمدلله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنت زموږ په کورونو کې. قدرمنو اوریدونکو اوس نو پوښتنه دا ده چې د خاوند او د میرمنې ترمنځ ولې مینه او محبت ضایع کیږي؟ ولې دا مینه او محبت له منځه ځي؟ آیا الله رب العزت دا مینه او محبت زموږ په زړونو کې نه ده کرلې؟ نه قدرمنو اوریدونکو، الله کرلې ده، خو له پامه په ولیدلو سره هغه مینه او محبت په خپله ضایع کیږي. هر څیز ته چې د اوبو ملګرتیا او انډیوالي ونه رسیږي هغه څیز مړاوی کیږي، مري. د فزیک په علم کې یو قانون دی چې د تحلیل د قانون په نامه باندې یادیږي. یعنی هر څیز ته چې ارزښت ورنه کړې او تعمیر یې ونه کړې هغه څیز زنګ وهي، تحلیل کیږي او پای ته رسیږي. که موټر ته د ارزښت ورنه کړې تمامیږي، که بدن ته د ارزښت ورنه کړې تمامیږي. همدارنګه محبت او مینه لکه د یوې ونې غوندې دي. کله چې اوبه ورکړی شي یعنې پڼه شي او سیرابه شي نو هغه مینه او محبت وده کوي، نمو کوي. خو کله چې ارزښت ورنه کړی شي هغه مري او تمامیږي. تر واده وړاندې ستا مینه ستا محبت د خپلې میرمنې سره ډیره زیاته وه، خو د وخت په تیریدو سره دا کمه شوه. هر یو کس د مینې او محبت یوه زیرمه او خزانه لري چې یو بل کس ترې اخیستنه کوي. کله چې دغه زیرمه او دغه خزانه تمامیږي نور نو څوک نشي کولی چې بل کس وزغمي، ځکه زیرمه او خزانه یې تمامه شوې ده. سړی کولی نشي چې یوه کوچنۍ دعوه او خبره هم وزغمي چې په تیر وخت کې به یې زغمله، ځکه چې زیرمه یې تمامه شوې ده. له همدې امله محبت او مینه یو رفتار او چلند ګڼل کیږي. نو تا ته وایم ای وروره، ولې دې د میرمن او د ښځې د احساساتو او عواطفو په بانک کې زیرمه نږدي؟ او تا ته وایم خورې، ولې دې د خاوند د احساساتو او عواطفو په بانک کې زیرمه نږدي؟ په خندا سره او مینې او محبت سره تر څو که چیرې یوه دعوا یا یوه خبره رامنځته کیږي په خیر سره تیره شي، ځکه چې خزانه او زیرمه له ښکلو څیزونو څخه ډکه ده. باید په ګډه سره لمونځ وکړو، په ګډه سره قرآن کریم ولولو او په ګډه سره دعا وکړو تر څو الله رب العزت زموږ زړونو ته محبت او مینه راوګرځوي. نو تا ته وایم وروره دعا وکړه چې الله رب العزت ستا او ستا د میرمنې په زړه کې الفت او محبت رامنځته کړي. ته د خپلې میرمنې لاس ونیسه. محبت او مینه رفتار او یو کردار او بخشش دی. درونی احساسات او مفکوره ګټوره نه ده. نو دا محبت او مینه باید د اوبو په کردار سره سیرابه شي. الله رب العزت په سورة روم کې 21 آیت کې فرمایي وجعل بینکم مودة ورحمه. الله رب العزت ستاسې په منځ کې یعنی د ښځې او د خاوند په منځ کې مینه او خواخوږي پیدا کړه. الله رب العزت داسې ونه ویل چې ستاسو په منځونو کې محبت او مینه ځای پر ځای کړه.
توپیر دا دی چې مینه داخلي احساسات دي مګر موادت چال او چلند دی. په عربي ژبه کې چې کله وایي انا احب فلانا مطلب یې دا دی چې زه مې په زړه کې د هغه په وړاندې د مینې احساس کوم، مګر کله چې ووایي ادو فلانا د دې مطلب دا دی چې مینه او محبت مې په رفتار او کردار بدل کړل، یعنی د خپل مینې او محبت ته مې عملي جامه ور واغوستله. له همدې امله قدرمنو اوریدونکو د الله رب العزت له نومونو څخه یو نوم ودود دی، نه حبیب. ځکه کله چې الله رب العزت له چا سره مینه کوي، جبرائیل علیه السلام ته غږ کوي ای جبرائیله زه له پلانکي سره مینه لرم، ته هم ورسره مینه ولره. نو جبرائیل علیه السلام هم له هغه سره مینه لري او د آسمان پر اهل باندې غږ کوي چې الله رب العزت له پلانکي سره مینه لري، تاسو هم ورسره مینه ولرئ او وروسته منل او قبلول په ځمکه کې ځای پر ځای کیږي. کله چې الله رب العزت د چا سره مینه وکړي نو الله رب العزت جبرائیل علیه السلام ته آواز کوي او جبرائیل ته وایي چې جبرائیله زه پلانکي سره مینه لرم، ته هم ورسره مینه وکړه. نو کله چې جبرائیل علیه السلام ورسره مینه وکړي، بیا جبرائیل علیه السلام هغو مخلوقاتو ته چې په آسمانونو کې دي آواز کوي چې الله له فلاني سره مینه کوي، تاسو هم ورسره مینه وکړئ. نو چې هغوی مینه وکړه بیا د ټولو ځمکو د اهل لپاره هغه محبوب شخصیت او کس ګرځي. نو دې کار ته وګورئ قدرمنو اوریدونکو. له همدې امله کله چې الله رب العزت د ښځې او خاوند په اړه خبرې کوي، د مینې په اړه یې خبرې ذکر نه کړې. ولې؟ ځکه چې تر مینې یو بل غټ څیز شته، دا چې مینه په رفتار او کردار بدله شي. محبت او مینه کومه معنا نه لري مګر په ایثار او ځان تېرېدنې سره. که یو خاوند 100 ځلې دعوا د مینې وکړي، که یوه میرمن 100 ځلې دعوا د مینې وکړي، خو لاکن خپلې مینې او خپل محبت ته عملي جامه ور وانغوندي، هیڅ دې مینې ته او دې محبت ته کم ارزښت موږ نشو ورکولی. ځینې وختونه خاوندان له خپلو میرمنو سره، همدارنګه میرمنې له خپلو خاوندانو سره لاس ورکوونکې او مرستندوی وي، مګر احساسات او عواطف بخیل وي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر بخښونکی و، نه یوازې په مال کې بلکې په عاطفه کې هم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بخښونکی و. د یوې ښځې پر وړاندې یوه نیکه کلمه لکه د موسی علیه السلام د اموسا غوندې جادو کوي او هغې ته هستی ور بدله کړي. بخل او تنګلاسي په عاطفه کې نور نو بس دی. ولې داسې یو کار کوئ چې ښځه تر کوره در باندې په عاطفې پسې وګرځي، ځکه چې په کور کې لیدلی او موندلی نشي. پر هغې ظلم او تیری مه کوئ، عاطفه دې ورته څرګنده کړه. هغه ښځه ده چې له عاطفې څخه جوړه ده. داسې ښځې هم شته چې باید هغوی هم خپل عواطف را څرګند کړي. په قرآن کریم کې یو آیت دی چې د دې آیت په منځ کې د ښځې او خاوند د اړیکو په اړه خبرې راوړل شوي دي. الله فرمایي واحضرت الانفس الشح، نفس د زړه تنګي خواته ډیر زر میلان کوي او هدف یې څه دی؟ بخیل نفسونه د قیامت په ورځ د الله رب العزت په وړاندې ودرېږي او ترې پوښتنه به کوي. بخل د قیامت په ورځ د الله په وړاندې مجسم کیږي، نه یوازې د مال بخل بلکې د خندا بخل، د مهربانو لاسونو بخل ته به وایي چې الله رب العزت تا ته وایي عاطفه دې برسیره نه کړه. آیا عواطف مې پیدا کړي دي تر څو ښکاره نشي یا تعبیر نشي؟ نه بلکې عواطف او همدارنګه الله رب العزت مینه د دې لپاره پیدا کړې چې هغه ښکاره شي او تعبیر شي. نن ورځ چې په کورنیو کې اکثرا موږ وینو چې د خاوند او د میرمنې ترمنځ تاوتریخوالی دی. ژوند یې په خوشحالي سره نه تیریږي. دې دواړو یو بل ته کله هم اظهار د مینې او د محبت نه دی کړی، بلکې که خاوند خبرې کوي د خپل میرمن سره نه پوهیږي چې په کوم انداز زه میرمنې سره خبره وکړم، عواطف نشته. همدارنګه که میرمنه د خپل خاوند سره غږیږي، هغه په دې باندې نه پوهیږي چې زه خپل خاوند سره په کومه ژبه باندې او په کوم انداز باندې خبرې وکړم.
نو دوی په زوره جنت له خپلو کورونو نه ویستلی او جهنم ته یې ځای ورکړی. یو سړی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته ورغی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یې پوښتنه وکړه د الله رسوله زه له پلانکي سره مینه لرم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل آیا هغه دې ترې خبر کړی؟ هغه سړي ورته وویلې د الله رسول ته یا رسول الله نه مې ده خبر کړی، یعنې دا ما ورته نه دي ویلي چې زه له تا سره مینه لرم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي او لاړ شه هغه خبر کړه او ورته ووایه چې زه له تا سره مینه او محبت لرم. مه شرمېږه چې دغه عاطفه ستا په درون کې ده، له هغو څخه تعبیر وکړه، هغه وښیه، څرګنده کړه، هغه ته ووایه او یو داسې کار وکړه. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لارښوونه ده چې هغې ته یې وایي. نو باید تاسو هم د خپلو عواطفو او د خپلو مینو او محبتونو اظهار د خپلو میرمنو ته وکړئ او میرمن دې د خپلو خاوندانو ته وکړي تر څو جنت ستاسو کورونو ته راننوځي او هغه تاوتریخوالی چې اوس په کورنیو کې دی د کورنیو نه جهنم جوړ کړی هغه کډه وکړي او لاړ شي. نو قدرمنو اوریدونکو داسې یو کار وکړئ چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو کړی. له خپلو کورونو څخه ساتنه وکړئ، له خپلو کورونو څخه څارنه وکړئ چې ګناهونه خپاره نشي. د خپلې میرمنې څخه ساتنه کوه تر دې وروسته یې ونه ګواښې او هغه څه چې پیښ شوي دي په هغه باندې غمجن نشي. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه د حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنه میرمن ولیده چې په څرګنده ځان ته ارزښت نه ورکوي، یعنې پاکې جامې پر ځان نشته. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه هغې ته وویل ای ام دردا تو ولې په ځان پام نه کوې؟ ولې د داخرنې جامې په ځان باندې دي؟ هغې ورته ویلې ورور دی، یعنی ابو دردا زه پریښې یم د ورځې روژه نیسي او د شپې لمونځ کوي، هغه په عبادت کې بوخت دی او داسې کار نه کوي چې الله رب العزت دې په غصه شي، یعنی ما ته یې بیخي توجه او پام نشته. د دې دا خبره آخر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسیږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنه ته زورنه ورکوي او دا ورته وایي چې لزوجک علیک حقا، ستا د ښځې هم په تا باندې حق شته. دغه ښځه دا زغمي ځکه چې یوه تقواداره ښځه وه، د اصحابو په عصر کې وه، مګر په دې عصر کې په عاطفه کې ستا د زیات بخل له امله زه ډارېږم چې یو بل څه رامنځته نه شي. ښکاره خبره ده چې اصیله ښځه دغه کار نه کوي. ځینې ښځې مجبوریږي، مګر سړی باید په هوش او خود کې راشي چې تر دې وروسته یې پروا نشي او ووایي دا ناشونې ده. د هغه ښځه نه ده چې تا ورسره واده کړی، څنګه چې دا رامنځته شي. له همدې امله په عاطفه کې بخل مه کوه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها لاس به یې نیوه او د اصحابو کرامو رضی الله تعالی عنهم په مخ کې به وړاندې په لاره روان و، ځکه چې هغه یې د ویاړ او فخر پانګه او سرمایه وه. نو که غواړئ قدرمنو اوریدونکو چې تاوتریخوالی م له کورونو ووځي، جنت مو کورونو ته راشي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکې طریقې په خپل ژوند کې عملي کړئ. الله رب العزت به دا کړاوونه او ستونزې زموږ له کورونو نه وباسي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به م واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. تعظیم اسمان بیستنو داروالی پرانو ستورو دی ښکلی ځالوالی پرانو ستورو دی ښکلی ځالوالی رڼا کړې تا په لمر ده سراسر ټوله دنیا الحمدلله الحمدلله کمرغان دی کمایان دی کپیریان که انسانان دی لویا خدای ټول ګویان دی ستا په حمد او په ثنا الحمدلله الحمدلله. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. باید د ښځې او د خاوند ترمنځ تقوا او همدارنګه پرهیزګاري موجوده وي،
ځکه تقوا د الله رب العزت په وړاندې ارزښتمنه ده. ځینې خلک خارجي ظواهرو ته ارزښت ورکوي مګر تقوا په دې ځای کې ده. محمد رسول الله خپل سینې ته اشاره کوي. دغه تقوا یعنی د سینې تقوا ارزښتمنه ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د مسلم حدیث دی، ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن الله ينظر الى قلوبكم واعمالكم. الله رب العزت ستاسو څیرو او مالونو ته نه ګوري مګر ستاسې زړونو او کارونو ته ګوري. که څیره دې څومره د مسلمان څیره کړي، څومره د مسلمان لباس واغوندي، څومره د مسلمان په تشخص باندې ځان برابر کړي، خو چې په زړه کې د تقوا نه وي، موږ تا ته متقي نشو ویلی، ته د الله نه لرې. په دې زمانه کې موږ د دې شاهدان یو چې ځینې مسلمانان د خپل ښه دین او د بدو اخلاقو په لرلو سره ځانونه په فتنه کې اچوي. له همدې امله تقوا د الله رب العزت په وړاندې ارزښتمنه ده او له الله رب العزت سره اجر لري او متقیینو ته د الله رب العزت رضا او خوښي وربخي. الله رب العزت متقینو ته علم او داسې سیز وربخي چې نورو ته یې نه دی وربخلی. تاسو د سورة بقرې 282 آیت وګورئ. الله رب العزت هلته فرمایي واتقوا الله ویعلمکم الله. د الله له قهر څخه وویرېږئ، تقوا وکړئ، هغه تاسې ته د عمل سمه لاره درښیي. همدارنګه الله رب العزت په سورة بقره کې 194 آیت کې فرمایي چې څوک متقیان شي هغوی د الله ملګري شي. واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین. تاسو د الله رب العزت نه ویریږئ او په دې باندې پوه شئ چې الله رب العزت د متقیانو ملګری دی. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو، که چیرې غواړئ چې ډاډ او اطمینان ترلاسه کړئ، تقوا په پام کې وساتئ، لکه څنګه چې الله رب العزت په سورة اعراف کې په 15 آیت کې فرمایي فمن اتقا واصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نو څوک چې له سرغړونې څخه ډډه وکړي او خپله کړنچاره سمه کړي، د هغوی لپاره څه ویره او کړاو نشته. همدارنګه د خاوند او د ښځې ترمنځ که تقوا موجوده وي نو الله رب العزت دوی ته په جنت باندې زیری ورکوي. الله په سورة مریم کې 63 آیت کې فرمایي تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقیا. دغه دی هغه جنت چې موږ به د هغه وارثان له خپلو بندګانو څخه هغه کسان وګرځوو چې تقوا یې غوره کړې ده. همدارنګه که د خاوند او د ښځې ترمنځ تقوا او پرهیزګاري موجوده وه، دا به د الله رب العزت او د رحمان الرحیم په ډله کې موجود وي او د الله حضور ته به ور روان وي. الله په سورة مریم کې 85 آیت کې فرمایي یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. هغه ورځ راتلونکې ده چې موږ به پرهیزګاران او متقیان د میلمنو په څیر د رحمان حضور ته وړاندې کړو. نو که چیرې غواړئ قدرمنو اوریدونکو چې ستاسو روزي زیاته شي، په تقوا پسې وګرځئ. الله رب العزت په سورة اعراف کې 96 آیت کې فرمایي ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. که د سیمو خلکو ایمان راوړی وای او د تقوا کړنلاره یې غوره کړې وای نو موږ به پر هغوی د آسمان او ځمکې د برکتونو دروازې پرانیستې وای. دا د تقوا فایدې دي چې الله رب العزت په خپل کلام کې ذکر کوي. نو تاسو هم راشئ درنو ورونو او خویندو، په خپلو منځونو کې تقوا ته، مینې او محبت ته ځای ورکړئ تر څو چې د الله رب العزت د رضا سبب وګرځي او جنت زموږ کورونو ته پخپله راشي. ځکه له کورنۍ سره اړیکې ستا د تقوا لپاره یو ستر ازمیښت دی. ته کولی شې چې له خپل کور څخه ووځې مګر خپل کور ته په واقعي ډول ننوتلی نشې. د بیلګې په توګه ازمیښت په دې کې ګورئ که نه نور به دې خپله میرمن نه ځوروي، نیغې او نیشداره خبرې به ورته نه کوې او د خپلو بچیانو لپاره د یو نمونه پلار ګرځېدلی. دا د تقوا نښې او نښانې دي. که دا خبرې په تا کې نه وي نو ته پوه شه چې ته متقي نه یې، تقوا نه لرې. ځینې مسلمانان په اوسني عصر کې په خارجي شکل باندې بسنه کوي.
د خپل سر و صورت برابر کی بس دا وایي زه متقي یم خو په کور کې تقوا نه وي له کورنۍ سره د تقوا اړیکې نه وي دا تقوا د الله رب العزت د رضا او خوښي په وړاندې یوه ناسمه پوهه او اشتباه ده ښایي له همدې امله چې ظواهر لږ ډیر ساده دي مګر حقیقي تقوا په کور کې دننه ستا په رفتار او چلند پورې تړلې ده په دې دلیل چې ښایي یو سړی ووینې چې 80 کاله کیږي په جومات کې لمونځ کوي مګر په خپله وسطنامه کې خپلې لور ته میراث نه ورکوي زامنو ته خپل میراث ورکوي تر څو مالونه یو غریب سړی وانخلي آیا دا تقوا ده هیڅ کله نه الله به ترې پوښتنه کوي همدارنګه په کلو او په ساراګانو کې هغه ورونه چې زموږ ژوند کوي چې خپلې لوڼې له میراث څخه محروموي وایي هغوی له موږ سره دي که چیرې څه شی غواړي له موږ څخه دې واخلي مګر موږ ورته هیڅ څیز نه ورکوو له دې امله ډاریږي هسې نه چې مال یې د یو غریب سړي په لاس کې پرېوځي چې هغه د دې زوم دی په دې ځای کې تقوا چیرته ده څوک چې خپله ښځه ځوروي هغه سپکوي او هغه ښځه بیچاره وروسته کینی او ژاړي او څوک چې له خپلې ښځې سره خیانت کوي آیا د تقوا په اړه دا څوک خبرې کولی شي کلی هم نشي کولی آیا یوه ښځه کولی شي چې ووایي چې آیا عملونه یې د قبلولو او منلو وړ دي په داسې حال کې چې له خپل خاوند سره خیانت کړی هیڅ کله نه بلکې تقوا په زړه کې ده نو له کورنۍ سره د تقوا اړیکې ټینګې کړئ چې الله رب العزت زموږ عبادات او طاعت په خپل دربار کې قبول و مقبول کړي نو ورونو ته دا وایم چې خپل رفتار او چلند ته وګورئ د خپل پلار ته وګورئ ان که چیرې ستاسو مور و پلار وفات شوي وي آیا تاسو ورته دعا کوئ که نه آیا که ستاسو مور و پلار په یو بل ښار او لرې سیمه کې ژوند کوي آیا تاسو د هغوی حال احوال اخلئ او که نه نو په ظاهر کې څوک متقي نشي ګرځېدلی چې هغه سپینې جامې اغوستې وي لنګوټه یې په سر کړې وي او ښایسته ګیرې پرېښي وي نه بلکې تقوا په زړه کې ده تقوا هغه ده چې د هغې اثرات په کړنو او په چالو چلند او کردار کې څرګند او ظاهر شي نو خاوند او میرمنې ته دا سپارښتنه لرم چې خپلو منځونو کې د تقوا اړیکه ټینګه کړئ ستاسو ترمنځ باید تقوا موجوده وي تر څو چې الله رب العزت ستاسو کورونو نه ستاسو لپاره جنتونه وګرځوي غم او درد ستاسو د کورونو نه اوځي او تاسو د خپلو بچیانو لپاره یوه ښایسته نمونه وګرځئ په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوندم نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب جاری کړي دي عظیم بحرونه په قدرت دی پیدا کړي جگ غرونه په قدرت دی پیدا کړي جگ غرونه په سجده درته پراته دي عرش کرسی ارض و سما الحمدلله کمرغان دی کمایان دی کپیریان که انسانان دی لویا خدای ټول ګویان دی ستا په حمد او په ثنا الحمدلله ستا ثنا وایي مایان په دریابو کې یادوي دي حیوانات ټول په ځنګلو کې یادوي دي حیوانات ټول په ځنګلو کې ستا له قهر او غضبه وړه غواړي تل فنا الحمدلله کمرغان دی کمایان دی کپیریان که انسانان دی لویا خدای ټول ګویان دی ستا په حمد او په ثنا الحمدلله د مرغانو پخلو تلوستا حمدونه
جمادات او نباتات کړستا ذکرونا جمادات او نباتات کړستا ذکرونا رب وای کائنات ټول لا اله الا الله الحمدلله الحمدلله کمرغان دی کمایان دی کپیریان کا انسانان دی لویا خدای ټول ګویان دی ستا په حمد او په ثنا الحمدلله الحمدلله څوک دستای په مسجد څوک خانقاه کې د توحید ذکر دی کیږي کلیسا کې د توحید ذکر دی کیږي کلیسا کې فیضانی تعفو وکړه ای غفور کریم مولا الحمدلله الحمدلله فیضانی تعفو وکړه ای غفور کریم مولا الحمدلله الحمدلله کمرغان دی کمایان دی کپیریان کا انسانان دی لویا خدای ټول ګویان دی ستا په حمد او په ثنا الحمدلله الحمدلله کمرغان دی کمایان دی کپیریان کا انسانان دی لویا خدای ټول ګویان دی ستا په حمد او په ثنا